السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم سوال در لګل د چې یو سړی دی په سفر کې دی او زنانه ورسره ده. اوس لاندې بازار دی، په بازار کې دا زنانه کوزولی نشي یا د دې لمونځ ځای نشته، دا به څه کوي؟ دا مسله د زنانه دپاره هم ده او دا مسله د نارینه دپاره هم د ځان پې پویه که. مسئله داسې ده چې یو ځای دی او هلته د مونځ وخت په سړي باندې راغی، دی په سفر کې دی، په ګاډي کې دی، خو دی کوزېدی نشي د څه عذر د وجې نه، مثلا غلان دي، باران دی، دشته ده، یره ده، خطر دی او دی کوزېدلی نشي او د مونځ وخت دی، نو دی به څه چل کوي؟ دی به داسې کار وکړي چې دی به تشبه د مونځ وکړي. تشبه د مونځ دا معنا چې دی به په دې خپل ګاډي کې قبلې طرف ته مخ وګرځئ یا چې ګاډي کوم طرف ته مخ دی نو دی به هغه طرف ته مخ کي او دی به شکل د مونځ جوړ کي. مقصد لاسونه به پورته کړي، غوږ ته به یې وړي، بیا به یو ساعت لامه باندې لاسونه کږدي، بیا به سر د رکوع دپاره راښکته کړي، بیا به سر د سجدې دپاره ښکته کړي. په دغه طریقه باندې به دی رکعت برابر کړي، بیا به بل رکعت، بیا بل رکعت، چې څو رکعته مونځ یې هغه به برابر کړي. او چې کله دی بیا حالت د سکون ته راشي، مقصد د امن ځای ته راغی او د کوزېدو ځای دی، نو دی به بیا کوز شي او دقه مونځ به واپس دوباره بیا کوي. اوس علما وایي چې دغه تشبه او دغه شکلي مونځ یې څه دپاره کوو، خیالي مونځ یې د څه دپاره کوو چې اوس بیا راګرځئ. وایي دا چې کله دا مونځ د خپل وخت نه قضا شي نو د دې قضا یوه سزا مقرره ده چې هغه ډیره لویه ده. که الله یې بنده ته معاف کوي نو معاف کوي او که معاف کوي یې نه نو سزا به ورکوي. نو دا مؤمن مسلمان چې کله دغه تشبه وکړي نو دغه قضا د غضاب نه به الله بچ کي او د هغې نه به الله محفوظ وساتي. دا مسله زموږ د مذهب کتاب د بخاري شریف شرحه د شانور شاه کشمیري رحمهم الله فیض الباري په هغې کې هغه په قضا د مانځه کې دا مسله ذکر کړې ده او مسلک د احنافو یې ذکر کړی دی.